دا د بزرګۍ دعوې ډېرې اسانې دي. په ګیره باندې لاس راښکل ډېر اسان کار دی. خپل ولي وپالئ، رشتې مه ماتوئ. رشته دا به د دین په بنیاد باندې، او که رشته دار دي د بېدینۍ کار کوي نو بیا ټیک ده، بیا ورسره مه کوه رشته داري. هغه غلط کار کوي، د شریعت او د دین د اصولو خلاف کار کوي، نو کې ورسره ملګرتیا ځکه نه کوي چې الله تعالی پابندي لګولې ده. موږ ته الله رب العالمین فرمایي وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. یو بل سره تعاون کوئ د نیکۍ او د تقوا په کارونو کې، او یو بل سره تعاون او ملګرتیا نه کوئ. انا به دې ته ګوري چې مې خپل دی او مې دوست دی او ملګری مې دی، د ظلم او د ګناه په کارونو کې دې کې به ملګرتیا نه کوئ. زمونږ دوستي دشمنی چا سره محبت بغض دا به د دین په بنیاد دي. ذاتي اسې رړه د سړولو دپاره به دا کار نه کوو. مونږ دا اجازت مونږ ته نشته. نو چې کله هغه د شریعت د اصولو خلاف کار نه کوي نو خپل ولي سره قایمه ساته. او چې کله د شریعت د اصولو خلاف کار کو، په واده کې هغه لګی دی ډمې ګډۍ، ته مو ته سر اړقې او خپل ورته په بله اړولې ده. او دا لاسه کې چې داسې کسان هم پکې ولیدلی چې تسپې ورته لاس کې نیولي، هلکه ډمې ته تسپې په لاس کې نیولي. څه کې دا د بزرګۍ دعوې ډېرې اسانې دي. په ګیره باندې لاس راښکل ډېر اسان کار دی. ځان د مالوچو سره تلې چې زه ډېر دروند یم، ځان د اوسپنې سره وتله، بیا به راته پته ولګي چې څومره درونې. څه وکړو؟ خپلوان دي جي وایي، نو خپلوان دي بیا خفه کېږي. د شریعت په پیمالولو کې د خپل دی. او چې کله نور ناروا کارونه کوي، حرام، بدعات، شرکیات، هغې کې ورسره ملګرتیا مه کوه. دعوت ورکړه که منع کېده ښه ده، غاړه به خلاص کړي په ښه اخلاق، نه منع کېده وایي دې کې د ملګری نه یم. دې دپاره ورلګی دی باقاعده خرچه وله ورکوي. یاره وایي څه پروګرام کومه خو پیسې را سره وایي زه یم که نه، دا د تورزن زوی ورته وایي زه یم که نه، دې ګناه دپاره زه یم که نه، زه الله سره پیدا کړم، دې له پیدا کړم، دا ګناهونه به کوم که نه، پیسې مې دې له ګټلي، دا جرمونه به پې کېږي که نه، زما پیسې دي د ګناه دپاره دي که نه، تیارې دي که نه، ما نه اخله که نه. الله اکبر. د الله نبي فرمایل خپل ولي قایمه کوي. یعنې مطلب دا دی په دې معمولي تومې باندې خپل ولي مه ورانوئ. که خپل ولی کې یو کس بېدیني کوي نو په بېدینۍ کې هم ملګرتیا نشته دی بیا، خو واضحه خبره ده. ځکه د الله نبي فرمایي انما الطاعة فی المعروف. د یو چا خبره منل طاعت په معروف کې وي، چا کار دین کې جایز وي. چې کله د ګناه کار دی نو د الله نبی فرمایي لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق. د خالق نافرمانی چې پکې کېده په هغه ځای کې به د مخلوق خبره نه منې. د مخلوق خبره منل نشته. لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق، چې کوم ځای کې د خالق او د الله حکم ماتېده او نافرمانی راتله، دلته به د مخلوق خبره نه منې. که هغه مخلوق هر څوک دی، هر څوک دی، ستا خپل دی او که پردی دی، اکه د کلی خان او دی او که نواب دی، اکه ناظم دی او که MP دی او که MNA دی او که وزیر دی او که هر شی دی، خو چې خبره د شریعت خلاف ده، د معصیت او د نافرمانی ده، نه به منلی کېږي. او د چا خبره صحیح ده، غوره او بهتره خبره ده، د هغه خبره منل شته دی.